شعر واورېدو. سرجي دا راته ووایه چې موجوده حالات په معاشره کې څه روان دي، په ملک کې څه روان دي، د دې په اړه سره یو نوی کلام شریک کړي. راشد جانه مننه. یو اخو به هم شریک کو، په دغه حواله باندې به نظم هم شریک کو، خو دې وخت ما سره یو بل غزل دی چې د هغې مطلب ده پریوزي چې تا پسې د ټاله سړی او پریوزي چې تا پسې د ټاله سړی څنګه دې وباسي د خیاله سړی او څومره په ډکه خوله نامه دې اخلي، څومره په ډکه خوله نامه دې اخلي، داسې خو مه سنډه د شاله سړی او حجره جومات ته چې مخ نه راړوي، حجره جومات ته چې مخ نه راړوي خبر به څه شي د احواله سړی او مور راته وایي پېښور ته مه ځه، مور راته وایي پېښور ته مه ځه پکې وتې نه شي د کاله سړی او یو مازدیګر دی بل خوا ګل مخونه، یو مازدیګر دی بل خوا ګل مخونه اوزي به خامخه د حاله سړی پریوزي چې تا پسې د ټاله سړی څنګه دې وباسي د خیاله سړی. ډیر زبردست کلام حیات اقبال حیات سے موږ سره شریک کو.